السلام علیکم، زیم صاحبزاده او تاسو کتئ شه صاحبزاده افیشل یوټیوب چینل. نننۍ ویډیو زموږ د واتساپ باره کې ده. د واتساپ نیو فیچر لانچ شوی دی چې هغه به تاسو سره فی الحال کار نه کوي. چا سره چې دا فیچر کار نه کوي هغه د خپل واتساپ اپډیټ کړي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې مخکې به موږ یو فوټو یا یو ویډیو سند کړه خپلو ملګرو ته، نو د هغې ریزلټ په ډېر زیات خراب و. نو اوس هغې دپاره د واتساپ والو نیو فیچر لانچ کړی دی چې څنګه یې کوالټۍ کې تاسو هغه ویډیو یا فوټو سند کړئ، په هغه شانتې کوالټۍ کې به هغه بل کس کتي شي. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکې شانتې ریکویسټ دی که چا تر اوسه پورې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړي نو پلیز زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ځو به د ویډیو طرف ته. تو جی فرینډ موږ راغلو د موبایل سکرین ته. ټولو کې اول به تاسو په 3 ډاټ باندې کلیک کړئ. دې کې به راشئ سیټینګ ته. سیټینګ کې به راشئ سټوریج اینډ ډیټا. دې کې به تاسو کته راشئ. تاسو کته ویښ کې کتی شئ فوټو اپلوډ کوالټي. دې باندې به کلیک کړئ. دا به ستاسو لپاسني وي، اټو باندې به وي. دا به اټو نه تاسو لاندې بیسټ کوالټۍ ته گئ. دې باندې به کلیک کړئ. کله چې تاسو فوټو لیږئ نو هغه به فل ایچ ډي وي، که ویډیو لیږئ هغه به هم او کوالټي به یې هغه شانتې وي څنګه چې تاسو هغه ویډیو یا فوټو وښکلي وي، نو هغه به په هغه طریقې کې سند کېږي. دلته نه به سیمپل اوکې کړئ. نو دا وګورئ کته لاندې بیسټ کوالټي زمونږه سیو شله. بالکل اسانه او سیمپل طریقه ده. پوه شلئ که نه. سټوریج باندې به کلیک کړئ. سټوریج اینډ ډیټا دې باندې به کلیک کړئ. کته ویښته به راشئ فوټو اپلوډ کوالټي. دې کې به بیسټ کوالټي باندې کلیک کړئ او اوکې به کړئ. بیا به دلته نه بیک راوځئ. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوي. د نوې ویډیو دپاره موږ له راکړه اجازت. د لوی الله په امان.